د یاد دولتي پمپ د بیا رغونې کارونو د بنسټ ډبره د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې کېښودل شوه. یاده پروژه د خوست د نفت او ګاز دولتي شرکت په مالي تمویل صابر جبارخیل ساختماني شرکت ته د 19 میلیونو 1,14,065 افغانیو په ارزښت په قرارداد ورکړل شو چې کارونه به یې د 4 میاشتو په موده کې بشپړ شي. 12 دونې پایې لري دغه د مواد نفتي دپاره او 4 دانې LPG پایې لري. یو سپر مارکیټ ته په دې کې او 4 دانې ذخیرې لري چې یوه ذخیره یې 50,000 لیتره ده، تقریبا 2 لکه لیتره ذخیره لري مکمله، او یو ټن ذخیره د ګازو ده په دې کې، یو 2 موټر شوی دي شنه سخه لري، دغه تقریبا 11% شنه سخه لري. بلخو اړوند ساختماني شرکت وایي چې د ذکر شوي پروژې کارونه به په لوړ کیفیت او انجنیري اصولو سره سرته ورسوي. کوم ساختمان چې دلته جوړیږي به تطبیقیږي دا به د هغې نقشې د انجنیرانو د ډیزاین مطابق او مشخصاتو مطابق به دا تطبیقیږي او هغه کیفیت چې لري هغه مطابق به کیږي. دا ولې چې دا خوست په موږ خاک لري. یا دولتي پمپ د خوست ګردیز په عمومي سړک د خوست میخانیکي انسټیټیوټ شمال لور ته پر یوه جریب او 15 بسو رغول کیږي. تر دې وړاندې پخوانۍ ودانۍ به نړول کیږي او پر ځای به یې نوې هغه رغول کیږي.